راځو دویم رکن یا دویم عنصر د دیموکراسۍ ته، هغه دی ازادۍ. اول و د ولس حاکمیت، قانون به ولس جوړوي، حاکم به ولس وي، تر ټولو محترمه هستي پکې اکثریت دی، او دغه اکثریت تر الله هم محترم دی، ځکه د الله دین به پایمالېږي خو د دوی وینا به عملي کېږي. د الله دین به له قانون نه ویستلی کېږي، د الله دین به په قانون کې اصلا راځي نه، د الله د دین نه به څوک پوښتنه نه کوي چې دا روا ده که ناروا، د دغه اکثریت نه به پوښتنه کوي. دغه د اله ځای نیولی دی، دا معبود دی په حقیقت کې. په دیموکراسۍ کې معبود او اله اکثریت دی. دویمه خبره پکې هغه د ازادۍ دی. دغه ازادۍ د څه شي ازادي دی؟ اول نمبر پکې د بیان ازادي. د بیان ازادي د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دی. په کوم وطن کې چې څوک ازادانه وینا نشي کولی، هغه وطن دیموکرات نه ګڼلی کېږي، هغه نظام دیموکرات نه ګڼلی کېږي. د بیان ازادي دا چې انسان څه غواړي ودې وایي، څوک دې ورته نه وایي چې هلکه ناروا دې وویلې، چې څه نشر کوي هغه به نشر کوي، څوک دا ورته نشي ویلی چې دا دې ناروا وویلې، دا د ما په خلاف ده، یا د ما د معتقداتو په خلاف ده، یا د دین په خلاف ده. نه، دا د بیان ازادي ده. دیموکراسۍ منلې ده چې د بیان کې هر سړی آزاد دی، د بیان ازادي. دویمه ازادي پکې ده د عقیدې ازادي. د عقیدې د ازادۍ معنا دا ده چې هر سړی د یوې عقیدې او دین په انتخاب کې آزاد دی، څوک یې محدودولی هم نشي او څوک یې سبا د دغې عقیدې بدلولو نه راګرځولی هم نشي. یعنې یو سړی په دیموکراسۍ کې دا حق لري چې نن د مسلمان وي، سبا ته بیا یهودي شي، بله ورځ د بیا دی نصراني شي، بله ورځ د بیا هندو شي، بله ورځ د بیا ملحد مارکسي شي، بله ورځ د بیا دی بودایي شي، بله ورځ د بیا بیرته مسلمان شي، بله ورځ د بیا دی مثلا یو بل دین ته ور واوړي. دا څوک ورته نشي ویلی چې ته مرتد شوې، دا څوک نشي ورته ویلی چې تا جرم وکاوه، تا د خپل دین سپکاوی. هغه وایي ما ته دیموکراسۍ دا حق را کړی چې زه د عقیدې په انتخاب کې او د دین په انتخاب کې آزاد یم. څوک دا ورته نشي ویلی چې ته به دا دین نه پرېږدې، ته اوس یې ورې په دې دین کې داخل شوی، د دې نه وتل جرم ده، ارتداد ده، ته به وژلی کېږي. هغه وایي نه. عبدالرحمن پنشیری چې مسیحی شو، حکومت او خلکو یې د ارتداد په نتیجه کې د قتل یا د محاکمې نظریه او رایه وړاندې کړه، خو دیموکراسۍ میدان وګاټه. دا د عقیدې ازادي ده. بوش هم تر شا ودرېد، شخصا بوش په خپله اعلان وکړ. د کاناډا مشر اعلان وکړ، زه تعجب کوم چې په دنیا کې اوس هم داسې خلک شته چې د عقیدې د ازادۍ نه نور خلک ایساروي. زه تعجب کوم. د استرالیا مشر یې شاته ودرېد، د روم مشر، د ایټالیا مشر یې تر شا ودرېد. په ډېر احترام او په اعزاز باندې په طیاره کې کېنولی شو او په بین المللي سطحه باندې هغه دغه استقبال وشو، پذیرایي وشوه. خلکو دا تعجب کاوه چې د عقیدې بدلول د هم جرم وي. اوس هم داسې خلک شته ده چې د عقیدې بدلول جرم ګڼي د دې نړیوال نوي اوسني دین په رڼا کې. په دیموکراسۍ کې هر سړی بلا استثناء حق لري چې په ورځ کې لس دینونه بدلوي، څوک ورته څه نشي ویلی، ځکه دا دته ورکړل شوی حق دی د دیموکراسۍ لخوا نه. ګورې د دې ټولو پس منظر هغه ده چې دا خلک یو له دین نه تنګ شوي وو، د مسیحیت د دین نه، نو ځکه دوی بیا ملا ته او حاکم ته دا اجازه نه ورکوله چې د تا د په ما باندې دیني حاکمیت وي چې زه د فلانۍ دین منم، دا د نه منم، دا د کفر وي، دا د اسلام وي. په دیموکراسۍ کې دویمه ازادي هغه د عقیدې ازادي ده. درېیمه ازادي په دیموکراسۍ کې د ازادیو په سلسله کې شخصي ازادي ده چې دا به تر ټولو خطرناکه ده. شخصي ازادي معنا دا چې یو انسان په دیموکراسۍ کې مطلقاً آزاد ده چې په دغه خپل ځان باندې د ویښتو نه نیولې تر نوکانو پورې، په دغه خپلې باډۍ باندې، په خپل ځان باندې، په خپل روح باندې، په خپل فکر باندې چې دی هر څه کوي، څوک ورته نشي ویلی چې دا به نه کوي. معنا دا که دی زنا کوي، دا ما خپله باډۍ ده، خپل جسم مې ده. که دی لواطت کوي، خپل جسم مې ده، په زوره دې څوک را باندې نه کوي، نو په رضا باندې چې د ما رضا وي، نو چې زه ورته راضي یم، نو قاضي څه کار دی. شخصي ازادي معنا ده چې یو سړی په زنا کې آزاد دی، په لواطت کې آزاد دی، په شراب څښلو کې آزاد دی، په ډانس کې آزاد دی. زه نور زه ګډېږم، داسې د چا څه کار ده، ما ته څوک نه وایي ستا زه سپک کړم، ما قوم دې را سپک کړ. دا د ما شخصي ازادي ده. که زه ډمتوب کوم، که زه لوټ ګرځم، که لغړ ګرځم، که زه بالاپوش اغوندم، که زه پګړۍ په سر کوم، ما ته دې څوک نه وایي چې تا ولې دا کړي دي.
شخصي ازادي تر ټولو خطرناک ازادي ده او شخصي ازادي په غرب کې تر ټولو مقدس ازادي ده. که په غرب کې د یو چا لور خپل جامې ټولې وباسي او داسې لکه د الف غوندې لغړه وګرځي، پلار یې مور یې ورور یې هېڅوک ورته نه شي ستا موږ سپک کړو. هغوی دا د ما شخصي کار ده، ما خپل ځان لوڅ کړی، ته مې نه یې لوڅه کړې. مور یې پلاره ته مې نه یې لوڅ کړی، دا د ما خپل کار دی، خپله باډۍ مې لوڅه کړې، زه په خپل شخص باندې په خپله حاکمیت لرم. په دې کې نه د حکومت غرض شته، نه د پولیس غرض شته، نه د وارث غرض شته، نه د پلار غرض شته. البته دا په هغه صورت کې چې کله د 18 نه پورته شي اوور 17 شي نو بیا دا حق ورته حاصل وي. شخصي ازادي د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دی او هر هغه نظام چې شخصي ازادي محدودوي هغه دیموکرات نظام نه دی. شخصي ازادي کې انسان د خپل شخص په باره کې بالکل آزاد دی چې هغه هر څه کوي په هغه کې آزاد دی. که یوه ښځه په ورځ کې 10 میړونه کوي د 10 انسانانو سره بلکې د 1000 انسانانو سره یو ځای کېږي، وایي ما په خپل ځان کړي، په تا خو مې نه دي کړي، ما سره د غرض نشته. چې په هر ډول اوسېږي، که یوه ښځه یوه پیغله د 10 هلکانو سره په یوه ځای ټول کال په یوه کوټه کې اوسېږي، هېڅوک هلته د اعتراض حق نه لري. دا د ما خپل جسم ده، خپل شخص نه دی، زه شخصا آزاده یم. وجه دا ده دغه د شخصي ازادۍ د تقویې وجه دا ده چې دیموکراسي د لیبرالیزم په اصولو باندې ولاړه ده. لیبرالیزم وایي، لیبرالیزم ما مخکې تاسو وایي دا د لیبرټي نه اخیستل شوی دی. لیبرټي وایي ازادۍ ته. د لیبرالیزم نظریه دا ده چې انسان آزاد پیدا شوی ده او دغه ازادي باید وپاللی شي. نه یې حکومت ورته محدودولی شي، نه یې دین محدودولی شي، نه یې اخلاق محدودولی شي. او هر هغه شی که هغه دین وي، که حکومت وي، که اخلاق وي، که مور و پلار وي چې دغه شخصي ازادي محدودوي یا یې له منځه وړي، هغه جنایت کوي، ځکه دا آزاد پیدا شوی دی. د دیموکراسۍ عقیده لیبرالیزم دی او لیبرالیزم معنا دا چې ازادي په هر څه کې ازادي. حکومت باید هلته هغه ادناترین کمزورې مرحلې کې قرار ولري او حکومت هلته د دې په خاطر باید موجود وي چې شخصي ازادي تأمین کړي. په غرب کې حکومتونه د دې دپاره منځته راځي چې شخصي ازادي تأمین کړي، نه دا چې هلته یو ډول اخلاقي نورمونه رایج کړي او یو دین په خلکو باندې ومني او د یو څه اصولو پاسداري وکړي. نه، په غرب کې د حکومتونو د راتګ اصلي وظیفه دا ده چې شخصي ازادي تأمین کړي هلته خلکو ته، د لیبرالیزم عقیده تنفیذ کړي. دغه لیبرالیزم که په اخلاقو کې وي شخصي لیبرالیزم وي او که تجارتي لیبرالیزم وي. بل ډول ازادي په دیموکراسۍ کې د ازادۍ د اصولو نه یا د دیموکراسۍ د اصولو نه هغه د کار ازادي ده چې یو سړی هر ډول کار کوي، خپله نفقه ورنه پیدا کوي، هغه څوک نشي منع کولی. که هغه د زنا د لارې نه پیدا کوي، ما خپل کار ده، بزنس مې دی. که یو سړی شراب جوړوي، دا بزنس دی. که یو سړی ښځې ګډوي، دا مې بزنس دی. که یو سړی سپیان روزي خرڅوي، دا مې بزنس دی. هلته څوک چاته دا نشي ویلی چې هلکه دا کار د مروت خلاف ده او دا د مروت موافق ده، په دې کار د موږ سپک کړو، په دې کار د موږ درانه کړو. دا خبره پکې نشته. د کار ازادي سړی چې هر ډول کار کوي، هر چیرې کوي، د کار ازادي باید هغه ته تأمین وي. څوک باید یو ډول کار نه منع نه کړي. دا ورته ونه وایي چې هلکه دغه ګډېدل ډمتوب دا ناروا ده، دا مه کوه لاړ شي یو بل کار وکړه. هغوی نه، دغه د ما کسب دی، په دې طریقې زه پیدا کوم. دا به څوک ورته نشي ویلی چې ډمتوب ناروا، ګډېدل ناروا، شرابخانه چلول ناروا، جنسي کلب چلول، نایټ کلب چلول ناروا. دا څوک ورته نشي ویلی. هغوی دا کار ده او په دیموکراسۍ کې سړی د بزنس او د کار ازادي لري. دا د ما حق دی، د دې حق نه نشي منع کولی څوک. او چې څوک منع کوي نو هغه به د دیموکراسۍ خلاف کار کوي. بله ورکې د ملکیت ازادي ده، د شخصي ملکیت ازادي چې څونه ملکیت جمع کوي او په څه رقم لاره یې جمع کوي، څه محدودیت نه. نو ځکه خو په غرب کې سودي نظام تر ټولو پرمختللی دی. احتکار په غرب کې د مال د ګټلو بهترینه وسیله ده. په غرب کې په ټنونو په زرګونو تنه غنم سمندر ته ور اچوي د کال په پای کې، په دې خاطر چې که دغه مارکیټ ته عرضه کړي نو په مارکیټ کې بیا د راتلونکي فصل د غنمو نرخ لوړېږي. چې د غنمو نرخ لوړېږي او نورو خلکو ته په ارزانه باندې غنم رسېږي نو باید د غنمو نرخ ونه لوړېږي، دغه دې وغورځولی شي، دغه څو چنده د راتلونکي کال غنم نور هم قیمته شي. دا چې په دنیا کې احتکار روان دی، دا قیمتي روانه ده، د دې اصلي بنسټ په غرب کې دی. ځکه هلته د احتکار نظریه
او د شتمنۍ د ډیرولو نظریه ده. هغه ته وایي سرمایه‌دارانه نظام، کپیټالیزم. یعنی کپیټال یا سرمایه دا چې څونه ډیرولی شي هغونه به ډیروي. حکومت هلته دا صلاحیت په خلکو باندې نه لري چې ورته وایي دا بس نور بنده که یا دونه به ورکوي یا دا په دې طریقه یې ګټه په دې طریقه یې مه ګټه. نه، حکومت هلته راځي په دې خاطر چې د خلکو دپاره د سرمایې د راټولولو وسایل او زمینه برابره کړي. همدغه وجه وه چې یو ډله اروپایان راپورته شو د دې په خلاف باندې کمونیزم یا سوشلیزم اعلان کړ. هغه چې نه، باید د مال او ملکیت شخصي نه وي، ځکه دا دینه خلک فرعونان جوړېږي. بیا دا باید هر څه د حکومت سره وي او حکومت خلکو ته په جیره باندې ورکوي، ورته مناسب کوپن په اساس خلکو ته ویشي او د خلکو ټول شتمنۍ ضبط کړي. په چین کې همداسې وشو، په روس کې همداسې وشو، په شرقي اروپا کې همداسې وشو. دغه کمونیزم اصلا د دغه شخصي ملکیت د طغیان په نتیجه کې د یو عکس العمل په حیث باندې رامنځته شو. بل ازادي په دې کې د تعلیم ازادي ده، د زده کړې ازادي ده چې انسان هر څه زده کوي، که ګډا زده کوي، که سحر جادو زده کوي، که هر څه زده کوي، څوک ورته نشي ویلی چې دا کار ته مه زده کوه. د زده کړې ازادي هلته انسان ته حاصله ده. په غرب کې پلار لور ته دا نشي ویلی چې ته دا کار مه زده کوه، دغه ډول علم مه زده کوه چې دا د ما په شرف او عزت پورې یو عار دی. نه، هلته چې څوک هر څه زده کوي هغه آزاد دی. یو بل ازادي پکې دی انتقال یا د تنقل د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي ده چې انسان هر چېرته ځي باید مخه ونه نیولی شي، ولو کافر وي، یهودی، مسیحي وي، هغه حرم ته رابینه نه کېږي. هغه وایي دا ځمکه داسې پرې ځمکه حق شوی، ما باید څوک منې نه کړي چې هر چېرې ځمه. ممنوعه ځایونه باید نه وي تر څو چې د چا په شخصي هغه باندې تعرض نه وي. ما ولې منې کوې؟ زه خو څه په مکه کې څوک وژنم نه، ځمه چکر وهم، ما ولې منې کوې د مکې نه؟ ما ولې د مدینې نه منې کوې؟ نه د چا کره خورم، نه څوک وژنم، ما ولې منې کوې؟ ځکه دا ازادي د ګرځېدو را ګرځېدو یا د اوسېدنې ازادي، د مسکن ازادي، ولې ما ته اجازه نه راکوي چې زه په فلاني ښار کې اوسېږم؟ دا د ډیموکراسۍ د اصولو نه ده، ته نه منې. که ډیموکراسي منې نو ټوله به منې، او که نه بیا د ډیموکراسۍ نه ووځه، ځان تیار کړه د ډیموکراسۍ مقابلې ته. دغه دوه عناصر په حقیقت یو د ولس حاکمیت یا سیادت به ولس سره وي، او دویم دغه ټولې ازادۍ چې را جمع کړي دا جمع دا مساوي ډیموکراسي. دې نه بیا د ډیموکراسۍ دین جوړېږي، د ډیموکراسۍ مذهب جوړېږي. کنه اوس دغه ډیموکراسي به تنفیذېږي څنګه؟ د دې لپاره د احزابو تشکیل، سیاسي احزاب باید تشکیل شي، سیاسي ګوندونه باید تشکیل شي، او دغه سیاسي ګوندونه باید په خپله منځو کې بیا یو ډول مقابله او منافسه ولري، یو د بل نه وړاندې شي. دا چې په کومه طریقه یو د بل نه وړاندې کېږي، په کومه طریقه یو د بل په خلاف باندې غلبه حاصلوي، په دې کې د اخلاقو څه قید نشته. سیاسي احزاب باید رامنځته شي، او د سیاسي احزاب د رامنځته کېدو په نتیجه کې باید انتخابات وشي. اوس دغه انتخابات په خپله یو سم کار دی که ناسم کار دی؟ د حاکم د ټاکلو دپاره طبیعي طور باندې چې ورته وګورې دا یو ناسم کار ښکاري. ځکه ناسم کار ښکاري چې دا یو ډول شورا اخیستل د خلکو سره مشوره کول دي چې خلکو د تاسو څه رایه ده چې دغه فلانی دی حاکم شي که دی نه شي. نو آیا ټول خلک د شورا اهل دي؟ په ټولو خلکو کې دا صلاحیت موجود ده چې ودې وایي هو افلانی ښه دی، زه په ښه والي م خبر یم او زه په بدوالي م خبر یم، افلانی ښه نه دی؟ دا ټول انسانان دا ټول په دې اهلیت او کفایت کې دي، په دې کفایت کې دي چې هغه د حاکم د ټاکلو او د حاکم د ښه والي د بدوالي تشخیص پکې موجود وي. په دې کې خو باسواده هم شته، بېسواده هم شته، ښځې هم شته، ماشومان هم شته، لیونیان هم شته، ګناهګار هم شته، کافر هم شته، بدکار هم شته، ظالم هم شته، فاسق هم شته، هر ډول خلک. دا ټول یو ډول پوهېږي چې بس هو د فلانی د ښه شي. که دا مشوره او شورا اخیستل وي، د یو چا نه مشوره اخیستل وي، نو د دې خو معنا دا شوه چې آیا چا له ډاکټرانو نه، یو ډله لویه ډاکټرانو نه په دې باره کې مشوره اخیستې ده چې موږ نقشه څنګه جوړه کړو، د دنیا نقشه؟ ډاکټرانو ته څوک ورځي چې صاحب موږ د دنیا نقشه څنګه جوړه کړو؟ نه ورځي که نه. ولې ډاکټران بې سواده دي؟ سواد خو لري که نه؟ دا چې ډاکټري یې کړې ده، علم یې کړی، 22 23 25 کاله 13 کاله تاثیر یې کړی، ته د یوې نقشې د جوړولو په خاطر دغه نه مشوره نه اخلي، ځکه دا یې مسلک نه ده. چې مسلک یې نه ده ته هغه ته نه ورځي. او آیا انجینرانو ته خلک په دې خاطر ورځي چې انجینر صاحبان یو زر کسه انجینر صاحبان راټول شي چې نن موږ د ایډز په میکروب باندې خبره کوو؟ یو زر کسه انجینران راټول کړي صاحب د ایډز په میکروب باندې نه، یا د زکام په میکروب باندې خبره کوو. چېرې داسې شوي دي؟ یا دا ممکنه ده؟ ولې انجینران بې سواده دي؟ ولې بې عقل دي؟
ولې نه پوهېږي خو ځکه تاسو دا کار نه کوئ چې د هغوی دا مسلک نه ده هغه په دې نه پوهېږي نو وخت چې د یو میکروب د تشخیص لپاره ته زنځیر انجینران نه راټولوي او د یو د دنیا د نقشې لپاره زر ډاکټرانو مشوره نااهله نامناسبه ګڼې نو د یو ملت د زعیم او د انتخاب لپاره د چرسي شرابي لوچاک زاني یو بېعقل لیوني یو پست رذیل انسان د دې مشوره څنګه د قدر وړ شوه د دې رایه څنګه د قدر وړ شوه دا خو اصلا ممکنه نه ده چې د دې رایه د قدر وړ ها په امت کې په ولس کې به داسې خلک وي چې هغوی ښه او بد سره پېژني تمیز او تشخیص یې کولی شي هغه خلک باید راټول کړی شي او د هغوی وپوښتلی شي او همدغه د صحابه کرامو طریقه و همدغه په اسلامي امت کې د حل و عقد او د بیعت او یا نور هغه اسلامي طریقې چې فقهاو په اسلامي سیاست کې معرفي کړي دي هغه دي خو په هغو کې دغه غربي ډوله عام انتخابات دا د موږ په اسلامي فرهنګ کې نشته ځکه دا رایه اخیستل دي د چا په باره کې او د رایه اخیستلو دپاره ته ورځي او جنایتکار ته درېږي چې صاحب د تا رایه څه شی ده چې موږ فلانی مولوي صاحب پاچا کړو هغوی مولوي دې ورک شي نوم دې ورک شي ولې هغه دې موږ لوی شرابي نه پاچا کوئ چې شراب آزاد شي چرس آزاد شي اخو خپل سره من سره راولي نو په د عقل په رڼا کې چې ورته وګورو دغه غربي ډوله عام انتخابات چې ټول انسانان دې په یو ډول د یو حق نه برخورداره وي او د ټولو خبره دې سمه وي دا غیر معقوله خبره ده ځکه هغوی تشخیص نشي کولی چې وخت انجینران د میکروب تشخیص نشي کولی او ډاکټران د جغرافیې خط عرض او خط استوا درته نه معلوموي او زاویه درته نه معلوموي نو هغه تا ته دغه عام خلک چې بې سواده پکې زیات دي هغوی د یو حاکم د ټاکلو یا د یو قانون د ټاکلو صلاحیت چیرې په هغوی کې شته دی نو تر دې وروسته بیا بله د هغه د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دا دی چې په دیموکراسۍ کې دایمي اصول نشته لکه دین کې چې دایمي اصول شته دین کې یو شی حرام دی هغه حرام دی قیامت ته ورځې پورې حرام په دیموکراسۍ کې دایمي اصول نشته ده نن به کېدای شي یو شی حرام وي ناروا وي سبا بیا هغه جایز شي په دیموکراسۍ کې دا دی چې د زمانې سره به ځان برابروي بیرته به نه ګوري او آینده ته به هم نه ګوري بس په دغه اوس زمانه کې چې څه شی مفید دي او په څه شي کې ته خپل صلاح او فلاح بهبود ګڼې دا به اوس کوي دا به نه وایي چې دا حرام دی او حلال دی یا آینده کې دا خطرناک دی یا په تېره کې د موږ دین دا منې کړي دي یا نه په دیموکراسۍ کې د هرې ورځې د بدلون سره ځان آماده کول دي ځان عیارول دي ورسره په دیموکراسۍ کې یو بل اصل دی هغه ته د پیسفول کو ایگزیسټنس فلسفه ورته وایي یعنې د سوله باهمي ژوند فلسفه معنا دا چې څنګه زه دلته د پرامنه اوسېدلو حق لرم داسې به تم لري ته به ما ته دا نه وایي چې ولاکې دې پرېږدم ته کافر یې دا به نه وایي چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام او كما قال صلى الله عليه وسلم دا به نه وایي چې رسول الله ویلي چې ما ته الله امر کړی چې زه خلک وژنم تر هغه پورې چې تر څو لا اله الا الله وایي هغوی نه زه نه وایم لا اله الا الله ما سره د غرض نشته ما به په قراره پرېږدي زه چې څه وایم څه باندې عقیده لرم زه او ته سره یو برابر یو اکول هېڅ فرق نشته که زه په حق یم تم په حق یې که ته په حق یې زم په حق یم ځکه د امام دوه پښې دي دوه مې سترګې دي دوه مې شونډې دي تا غوندې غږېږم تا غوندې ګرځم تا غوندې خورم نو ته چې برحقه یې زم برحقه یم او چې ما ناحقه بولې نو تم ناحقه یې معنا دا چې جهاد به نه وي په ډیموکراسۍ کې یو شي ته به باطل نه وایي ځکه باطل خو اکثریت وایي چې اکثریت چې باطل وي نو هغه باطل که اکثریت وایي چې جهاد باطل بیا جهاد هم باطل که اکثریت وایي چې قرآن باطل بیا قرآن هم باطل دلته د ټولو ادیانو د ټولو خلکو د ټولو نظریاتو د پیروانو ترمنځ تساوي موجوده ده ټول باید په یو تله وتلل شي دا نه وي چې مسلمان ده دا ته کافره غوره ده نه ټول یو ډول دي دا به نه وایي چې ته کافر یې ته منافق یې ته یهودی یې ته نصرانی یې ته هندو یې ته به تر ما درجه کم اوسېږي ته اهل ذمه یې ته به جزیه ورکوې زه به د تا اقا یم د ما لاره حق ده الله دې ما تایید کوي زه په پیغمبر ایمان لرم ته نه لرې زه تر تا غوره یم دا شیان به نه وایي کو ایگزسټنس یو ډول به دواړه موجود وي که زه موجود یم ته به موجود یې که خپل موجودیت غواړې ما به در سره موجود غواړې او که ما ورکوې نو بیا تا هم ورکوم دا د دیموکراسۍ د اصولو نه یو بل اصل دی چې ټول ادیان ټول خلک په عقایدي لحاظ باندې باید ټول په حقه وګڼلی شي هېڅ چا ته باطل ونه ویلی شي او خپل فضیلت په بل چا باندې ثابت نه کړی شي او دا په هغه صورت کې راځي چې دین له منځه لاړ شي
که دین موجود وي نو بیا خو زه ته خپل اسلامه نه تېرېږم، زه خو هېڅ صورت کې خپله برتري د دې نه تنازل نه کوم، ځکه الله ماته فرمایلي دي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو تر ټولو اعلی یاستئ، اوچت یاستئ، عالي یاستئ که مؤمنان وي. نو چې زه مؤمن یم الله ماته عالي وایي، نو ته ولې ماته وایي چې زه اوس تا سره برابر یم؟ تا ته خو الله ارذلین ویلي دي، ته خو رذیل خسیس معرفي کړی په خپل کتاب کې. ها اوس دا چې زه ته سره باید پیسفول یا سولیز ژوند ولرو، نو زه باید خپل دین پرېږدم. نعوذ بالله، که زه خپل دین منم، د خپل دین اصول منم، باید ځان تر تا غوره وبولم، ځکه دین مې راته وایي چې ته غوره یې. اوس زه تا ځان سره یو برابر بولم یا ته غواړې ما د ځان سره یو برابر وبولې، نو دا په هغه صورت کې کېږي چې زه خپل دین پرېږدم، ته خپل دین پرېږدم. نو ځکه په ډیموکراسي کې د دین انتفاع یا نشتوالی دا ضروري ده. په ډیموکراسي کې دین نه ځایږي، قطعا نه ځایږي. په ډیموکراسي کې نه یهودیت ځایږي، نه مسیحیت ځایږي، نه هندویزم ځایږي، نه اسلام ځایږي، یو دین هم په ډیموکراسي کې نه ځایږي. ډیموکراسي په هغه صورت کې تحقق موندلی شي چې دین د بالکل نه وي د انسانانو ترمنځ، دا د دین تفاضل او تفاوت دا د نه وي. که چېرته دا منځته راغی نو بیا خو تساوي یا یو بل سره مساوات دا اصلا وجود نه لري. دا چې ټول انسانان سره یو برابر شي باید د دین خبره له منځه ویستلی شي. وخت ډېر کم دی او موضوع پاتې شو، خو مختصر ډول باندې تاسو وزم چې آیا اسلام او ډیموکراسي سره یو کېدلی شي که نه؟ موږ وایو چې ډیموکراسي کفر ده. ځکه ډیموکراسي کفر ده چې په ډیموکراسي کې اول اصل دا ده چې سیادت حق به د ولس سره وي، او په قرآن کې دا دي چې د قانون او د سیادت حق دا به د حق سره د الله سره ده. موږ ټول د الله بندګان یو، د الله مریان یو، د الله غلامان یو. قانون د الله منو چې هغه هم څه شي نه منې کوي هغه به کوو، چې هغه هم څه شي نه منې کوي هغه به پرېږدو، او چې څه شی راته وایي هغه به کوو. خپل نفس، خپله هوا، هوس، خپله غریزه دا به هر څه د الله د قانون نه ټیټه بولو، او که چېرته هم په زړه کې اندکترین شک او شبهه راغله بیا به مسلمان نه یو. ځکه قرآن فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تر هغه به دوی مؤمنان نشي تر څو چې تا حاکم نه کړي ای رسول په خپلو قضایاو کې، او بیا چې ته کومه فیصله وکوې په هغې باندې دوی په زړه کې اندکترین نارضایتي هم را نه شي، څه حساسیت هم ونه ښیي، او دا هر څه الله ته وسپاري. نو موږ هر څه الله ته د موږ ژوند، محیا، ممات، نسوک لله رب العالمین، هر څه دی الله دی پاره. خو دیموکراسي وایي نه، دا هر څه به د تا خپل وي. نو دیموکراسي ځکه کفر ده. الله فرمایي فحکم بینهم بما انزل الله، چې الله کوم درته نازل کړی په هغه باندې دوی ترمنځ حاکمیت وکوه، حکومت وکوه، فیصلې وکوه. دا وایي نه، اکثریت چې څه ویلي هغه سم ده. الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ګوره چې وادې نه روي وان احکم بینهم بما انزل الله، د دوی ترمنځ فیصله وکوه په هغه قانون چې الله نازل کړی. ولا تتبع اهواءهم، د دوی په خواخو پسې مه ګرځه. واحذرهم، او د دوی نه احتیاط وکوه ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، چې تا په فتنه کې واچوي، وادړوي د ځینې هغو احکامو نه چې الله تا ته نازل کړي، د ځینو هغو احکامو نه. او دیموکراسي راته وایي چې ټول الهي احکام به پرېږدي، چې نازل شوي هغه به ټول پرېږدي. او الله رسول الله ته فرمایي چې ځینو نه دې هم وانړوي، ټول خلاصه کوي. نو ځکه دیموکراسي د اول اصل د موږ د اصولو سره تضاد لري. موږ د الله غلامان یو، د الله بندګان یو، د الله په بند کې هغه زموږ سید دی، هغه زموږ مشرع دی، قانون حس کړي د موږ د هغه یو، د هغه قانون منو، او د هغه د قانون په مقابل کې هر قانون تر پښو لاندې کوو. خو دیموکراسي وایي چې نه، چې زه څه منم هغه به سم وي. دویمه خبره دا ده چې دغه ډول دیموکراسي که د اسلام سره چلېدلی، نو د مکې قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې دیموکراسي پیشنهاد کړی و که نه، وایي کله به د تا منو، کله د موږ به نه، دواړه به سره اوسېږو که نه، یو ځای به اوسېږو. نو ولې ځان خرابوې، ولې موږ خرابوې؟ بلکې دا هم راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې که پادشاهي غواړې پادشاه به دي، ان كنت تريد به ملکا ملکناک علینا، که په دې نبوت پیغمبرۍ باندې پادشاهي غواړې پادشاه به دي، بې انتخاباتو پادشاه به. وان كنت تريد به سیادة سودناک علینا، که زعامت او ملي مشري غواړي ملي مشر به دي کو، زعیم به دې منګه. او که مال په باندې غواړي تر ټولو زیات مال به درته راجمع کړو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ډول دیموکراسي د هغوی سره ونه منله. ده کو اگزیسټنس فلسفه یې رد کوي چې نه، یا به زه یا به تاسې. نو ځکه اصحابو ته ویل چې په دې سیمه کې تاسو نشئ اوسېدی، ځئ لاړ شئ حبشې. نورو ته بیا وروسته ویل ځئ لاړ شئ مدینې ته. خپل هم کډې په شا کې، په شپه کې، په تیاره کې، په بد حال لاړ،
خپل کور کلی هغه ځمکه یې پرېښوده چې بیت الله ورباندې موجود و. کو اگزیسټنس فلسفه یې نشو منلی. که وای نو رسول الله به دا کړي و که نه. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د قریش د نور قبایل د یهود دا ولې له مدینې نه شړل، ولې ټکول، ولې حلالول، ولې وژل، ولې د هغوی مالونه غنیمت کول، خو پراته به ورسره په دیموکراسي کې اصولو باندې مې توافق کړی و چې بس څه موږ منه څه به د تا منو. نو په اسلام کې دغه ډول اصول نشته، دا کفر دی. او د بیان ازادي په اسلام کې دا نشته، د شریعت کې منع ده. بیان به د خیر دپاره وي، د شر بیان منع ده. د عقیدې ازادي دا د ارتداد په معنا باندې ده چې څوک مرتد کېږي دته اجازه نه ورکوي اسلام چې مرتد شي، مرتد باید ووژلی شي. د عقیدې ازادي په دغه ډول چې دیموکراسي کې د اسلام کې نشته ده. ها دا شته ده چې یو څوک د په خپله عقیده باندې په مسلمانانو سره واوسېږي، که نصراني هېڅ نصرانی په دې نه ده مجبور کړی چې مسلمان شه، یا یهوده یا هندو. په افغانستان کې په زرګونو هندوان اوسېږي، چا په چا پسې څوټی نه ده راختی. دا ډول ازادي شته، خو دا چې مسلمان دې کافر شي دا ډول ازادي په اسلام کې نشته ده. شخصي ازادي معنا دا چې که شخصي ازادي راشي څومره حدود چې په اسلام کې راغلي دا ټول باید باطل اعلان شي. د زنا حد باید باطل شي، د قذف حد باطل شي، د خمر حد باطل شي، د قذف دا څومره حدود دا ټول باید باطل شي، ځکه چې شخصي ازادي د ټولو حدودو مخالفه ده، یا حدود د شخصي ازادي مخالف دي. د ملکیت د ازادۍ لپاره د سود حرمت په اسلام کې راغلی، د احتکار حرمت راغلی، د غبن نارواوالی راغلی. او په تعلیم کې به د تعلیم ازادي باید هغه ازادي موجوده وي چې هغه د خیر تعلیم پکې وي. په اسلام کې د سحر تعلیم، په اسلام کې د ګډا تعلیم، د رقص تعلیم، د دې تعلیم نشته. حتی که خلک راپورته شي او هغه دغه ډولکي او هارموني شیان ورمات کړي، فقهاو دا لیکلي چې د هغوی تاوان لا په هغه سړي باندې نه کېږي، ځکه هغه د شر آلات مات کړي دي. دا چې هغه د سکول قایم کړي، مکتب دې قایم کړي، خلکو ته بیا ډانس ورښیي، دا تعلیم په اسلام کې نشته ده. بله خبره دا ده چې په اسلام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اساسي وجیبه موجوده ده. دیموکراسي کې دا نشته. دیموکراسي دا نه مني در سره، یا به دیموکراسي مني یا به امر بالمعروف او نهي عن المنکر مني. او که وایي چې اسلام او دیموکراسي دواړه سره اوسېدی شي نو بیا د امر بالمعروف سره خدای پامان او د نهي عن المنکر سره هم خدای پامان، نیم اسلام بیا تللی دی. اخرنۍ خبره په دې باندې راغوڅومه چې د احزاب تشکیل دا د امت د ټوټه کولو په معنا باندې ده چې په امت کې تفرق راشي. تاسو وګورئ چې امریکایان افغانستان ته راغلل، 80 نه زیات حزبونه جوړ کړل، د دې په خاطر چې هر یو بېلابېل غلامي وکوي، او د دې په خاطر چې سبا ورځ که دا یو کار ولوېږي هغه بل یې رامنځته کوي. د غلامۍ په خاطر باندې غلامان تربیه کړي دي. او د مسلمان او د کافر ترمنځ مساوي یا تساوي دا اصل موجوده نه ده. الله تعالی کافرانو ته یو ډول هغه بیان کړي صفات، مسلمانانو ته بل ډول بیان کړي دي. الله دا وایي چې کافرانو ته کله هم الله په مسلمانانو لاره نه جوړوي. قانون سازي او تشریع یا دا په اسلام کې مسلمانان د دې حق نه لري چې نوی قانون جوړ کړي، بلکې د الله جوړ شوی قانون به تنفیذوي. او بلکې په دیموکراسي کې دا دي چې هغوی چې هر وخت وغواړي هغه به ځان ته قانون جوړوي. په دیموکراسي کې دا دي چې دین به نه وي، ځکه چې دین راشي نو بیا موږ سره یو برابر کېدی نه شو. خو په اسلام کې دین ضروري ده، مسلمان باید دیندار وي، بې د دین سره مسلمان نشي پاتې کېدلی. دنیا هم په خطره کې ده، خساره کې ده، آخرت هم په خساره کې ده. نو دا د اسلام او د دیموکراسي ترمنځ هغه مختصر تباین او فرق و. الله دې وکړي چې موږ تاسو په دې باره کې مختصرې خبرې مفیدې ثابتې شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.